عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور دغه دور خلافت دی او دغه په دور کې د ایران یو علاقه وا خوزستان او خوزستان کې بیا تستر یو علاقه وا نو باغی کې هرمزان ایرانی بادشاہ فارسی ډیر کلک بادشاہ ډیر سخت جنگجو سړیو او دی عمر فاروق رضی الله عنه سره تقریبا 2-3 ځله معاهدې وکړي چې مونږ به اسلام لاندې ژوندۍ تورو او تاسو له ټیکس او جزیه درکو ورانه بنکو خو بیا به هغه معاهده ماته کا 2-3 ځله داسې وکړ نو په دریم ځل باندې عمر فاروق رضی الله عنه دی سره د جهاد د پاره صحابه او تابعین د مجاهدینو لخر ولېږي تاسو اوس هم کوم خلک نیټ او ګوګل کې تستر ورکی تستر نو دا اوس هم دا قله اوس هم موجوده ده ډیر عجیب نقشه کې قله ده او د دینه غیر چاپیره نو وبدي وبو او دا هغه پریخي دی د پاره وي چې دشمن راځي نو په مونږ باندې به ډایرک حمله نشي کولای دا دیواله د قلې ډیر زیات اوچتو او تقریبا 1.5 لک فوج د نن په دې کې موجود 1.5 لک فوج د نن موجود قله کې یو خو د غیر چاپیره اوبو موجودي وي بل طرف ته د هغه دیوال ډیر زیات اوچتو نو که اوبو نه بس ورغل نو دیوال ته خطر نشو او د دننه طرف نه پیاغي د اور زنجیران را غرزول ما خپل کتاب هغه صحابه کرام والا کتاب کې تاسو مختصر جلک د دې راخشته دي د بره ابن مالک رضی الله تعالی عنہ د اغي د شهادت او د اغي د ژوندۍ په حالاتو کې د مالک ذکر کړي نو دا زنجیران به په اور باندې سر کړیو په اور باندې او دې کې داسې کونډي نو ابه د زنجیران به داسې د کلی دیوال د پاسه بهر ترو وشتل نو کوم مجاهدین مچ ولاړو یا خو پیغه اولګي د کړه کې به داسې اون خطو نو هغه به ځان پسې هغه زنجیران بیا د نن طرف نه داسې راخل نو چې هغه به راخل نو هغه صحابي و چې هغه زی پورې مجاهد به راخو هغه بالکل سره ګرم زنجیرانو او کونډې به نو یا به شهیدو یا به زخمی حالت کې ځان پسې اوچت نو ډېر عجیبه دورونو د اسلام په تاریخ کې د ټولو نه اوږده محاصره د دې قلې شوې ده 18 میاشتې صحابه د دې نه غیر چاپیره پراتو څونه جی 18 میاشتې مجاهدین 3,000 مجاهدینو 1.5 لک فوج نه غیر چاپیره پراتو 1.5 لک 18 میاشتې وشي او قله نه فتح کېدله نو صحابه راغل برا ابن مالک رضی الله تعالی عنہ ته او برا ابن مالک رضی الله عنه ډیر لوی مجاهد د انس ابن مالک ناسکر ورو د نبی علیہ السلام خادم انس ابن مالک دا ناسکر ورو او داسې اوچ کلکو او داسې تک تور د رنگ نډیر پر مخې نو تاریخ لیکلی نو شاب ورته په شوق قتلم نه ځکه رنگ دومره بیکار رنگو خو ایمانی قوت دومره چې هغه مبارزین چې ورته ویل شي مبارزین 200 مبارزین وجلو 200 یعنی هغه مضبوط پهلوانان ځان له بزان لا چې دا به یو طریقې کارو چې هغه به د کفارو صفونه ولګیدل دی هغه به د مسلمانانو صفونه ولګیدل نو بیا به یا د مسلمان د سب د طرف نه आवाज شو یو مجاهد به وته یا به د کافر طرف نه یو کافر راغی او بیا به نارو لګولا هل من مبارزین شتاسو مقابله والا نو بیا ورپسې بل جانب مقابل نکس وته نو داسې 200 کسان بره ابن مالک مردار کړی 200 کسان او نبی رسول سلام فرمایي زما امت کې ډیر داسې کسان شتا رب اشعصا اخبره ډیر داسې کسان چې اغي وختو ګډ وډ پراګندا ګمنز نه او گرد او غبار باندې بالکل دړو وهلي خلو اقسم علی الله ک الله باندې قسم اخری لا ابره الله باندې قسم رښتیا کوي داسې بلنګان زینشتا او دغه کسانو کې بره ابن مالک هم دی چې دی الله ته قسم کوي الله د قسم قبلې نو دی مستجاب الدعوات او د دعاګانې به الله قبولولي نو صحابه کرام او تابعین او مجاهدین چې کله 18 کاله 18 میاشتې محاصره وکړه او دی تنگ شو کله نه فتح کېدله نو بره ابن مالک ته راغل بره ابن مالک ته وایي ته دعا وکړه الله پاک ستا دعا قبلې چې خدای پاک جل جلاله دا کله فتح کی نو بره ابن مالک رضی الله لا سوچت کو او دی وکړه وای الله وای دا کله فتح کا مونږ ته کامیابی را نصیب کا د دې کفارو مالونه هغه مونږ ته په مال غنیمت کې راکا او یا الله
ما د خپل نبی صلی الله علیه وسلم سره ملو که ما ته هم شهادت نصیب کا دا د یو نو بری ابن مالک رضی الله عنه دعا برکت الله پاک قبول کا اتلس میاشتې بعد دا قله الله پاک فتح کا دا فتح شو او دا هرمزان دا بادشاہ هرمزان دا په زنجیرونو کې بند عمر فاروق رضی الله عنه ته صحابه راوسته دی ورته راوست نو اتلس میاشتې بعد او حضرت بری ابن مالک رضی الله عنه په دې جنگ کې شهید شو نو اتلس میاشتې بعد چې کله یو قله فتح شي 3000 تابعین او صحابه 3000 مجاهدینو یو نیم لک فوج ته شکست ورکړی اتلس میاشتې بعد دا څومره د خوشاله مقام دی او انس ابن مالک رضی الله عنه بچ کله هم دغه جنگ را یاد کو هغه بجړل نو چا ورته ویل چې دا خو د خوشاله مقام تاسو جاړي ولی هغه ویل جړه په دې فتح باندې ناراضي دا خو د خوشاله مقام خو دغه جنگ دوران کې مونږ د سحر مونږ قضا شوو نو زه هغه سحر مونږ پسې جاړم یو روایت کې راځي که اماته سره او خان ملوشي خو بل طرف د سحر مونږ قضا شنو زه هیڅ پروا نه ساتم او یو طرف ته راځي یو طرف ته یو روایت کې راځي که د سحر مونږ شي او بل طرف ته ټوله دنیا شي زه به ټوله دنیا پرېږدم او د سحر مونځ به والم نو د سحر مونځ مانه نو هغه به ټول عمر جړل ښه دا دومره اهم مونځ دی محترمو نن مونږ او تاسو څومره دا په اسانۍ سره ضایع کوو الله دې معافي وکړي قسم درته خورم دا ډېره د افسوس خبره ده یو سړي نه یو ځل مونځ قضا شو دوه تې قضا شو درې تې قضا شو یو میاشت مونځ ونه که دوه میاشت ونه که یو کال یې ونه که زموږ ټوله زندګي ده او د سره مونږ ته احساس هم نه کېږي حالانکه دا ډېره خطرناکه خبره ده